زمونږ د ښځو ته وګوره، قسم په خدای خرې ته جوړې شو. د هرې ښځې مخ ته چې وګورې د شوتر په شان دي. ښځو نمخرې جوړې شوې، جینکۍ م خرګۍ شوې، هلکانم کوچاڼي شو. کوچاڼي د هلکانو ته وګوره کله کوچې کوچې پیژنئ، د خرې بچي ته وایي. د کوچي مرستو په دې سټ باندې داسې بوداګۍ غوندې وي، بودای غوندې که نه. هلکانم کوچاڼي شو، ښځې م خرې شوې، جینکۍ م کوچې شوې. کوچې سپینګیري م بد زناور شو. او شرمېدی په شرمونو. بوډاګانو ته م ګوره که نه چې په لاره رواني داسې لکه د خر چې په خپه ګوډي داسې په کیسو روان، داسې په نالت شي. ما به پخوا تعجب کولو چې دا د موسی علیه السلام په قوم عذاب راغی، ځوانان بیزوګان شو، دا سپینګیري پکې د خنزیر په شکل شو. خنزیر ما چې د دې بوډاګانو څه ګناه وه، د دې خپلې زمانې بوډاګانو ته چې ګورم زه وایم خدای ټیک کړي، خدای چې څه کړي ټیکي کړي. په نالت شو، ښځې په نالت شو. د هر سړي مخ ته چې ګورې د مخ کې د ایمان نور نشته، نور تی الوتی دی. سپیرم پخوا به دی چې د چا مخ ته وکتو ایمان به دی تازه شو. اسلام څه وایي چې د ښه سړي علامه څه ده؟ اذا رؤو ذکر الله، چې شکل ته وګوره او درته خدای را یاد شي. د ښه مسلمان علامه څه ده؟ چې شکل ته وګوره او درته خدای را یاد شي. زمونږ شکل ته چې وګوره درته به شیطان را یاد شي. شکلونه مسخ شو. تاسو په دې ټول پېښور کې ګرځئ چېرته ښایسته سړی خو پیدا کوي. هر یو چې ګورې بس خو چا به غوږ کوږي او د چا به سپېږمې کږي وي او په بنا خواري ماري غریب په ځان ډېره کړي، خو څه شوتر غوندې به وي. الله، ما بوډاګان د 90 کالو غورغوشتو مولانا صاحب به مې لیده، د 80 85 90 کالو بوډاو. په خدای قسم چې د سرمنې ته به دې کته تا به ویل چې زما مخ پکې ښکاري. د غلجو میا صاحب سرمنې ته به دې کته تا به وی چې زما مخ پکې ښکاري. د ډوډۍ مولانا صاحب سرمنې ته به دې کته تا به ویل زما مخ پکې ښکاري. دا لوی لوی اولیاء او بزرگان چې ما لیدلي دي، د 90 کالو بوډا په سرمن کې به مخ ښکارېده، زمونږ په سرمن کې شیطان ښکاري. نو عزیزانو خلو ته وګورئ، هغه بادشاہ چې کوم عادل وي، عادل پیژنئ؟ عادل عادل دیتا وی، مونږ ته نه وی، مونږ ته عادلان نه وی. عادل دیتا وی چې حضرت عمر ته چا غوړي راوړه. غوړي دا څه دي؟ وی صاحب دا غوړي دي سوچا او د خپلو ګډو چیلو نه مې کړي دي، تاسو له مې راوړه چې دا. حضرت عمر ورته داسې کته، ویل دا خو ډېر ښه شی دی، خو زما دې د خدای په ذات قسمي که زه یې وخورم. تر هغه پورې چې تر څو راته دا پته نه وي لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي دي. نو د ټول قوم خو ما ته پته نه لګي چې غوړي خوړلي دي، لہذا دا غوړي زه خورم نه، چې په غوړي نه خوراک کې زه د ټول قوم سره برابر شم. عادل دی ته وایي ماما. تاسو اوس عادل څه پیژنئ؟ عادل پیژنئ؟ عادل څه پیژنئ؟
ستاسو مزاج غلامانه دی. امام عادل آزاد قوم پیجنی، آزاد قوم. کم قوم چې دا محسوس کړی وي چې زه آزاد قوم یم، هغه قوم عادل بادشاہ پیجنی. عادل بادشاہ دیتا وئی او بکی څوک؟ تاسو دا کوساډب منبران نه دي؟ دا په ایمان یې وایي چې چېرته د نیمې شپې به کور ته درشي چې تاسو ته څه تکلیف دی؟ کوساډب منبران خو پیژنئ که نه؟ دا اوس چې دي وای نو بیګا یو غصه راغلې وه، خو خدای خیر کو، خدای خیر کو چې شروع نه شوم. حضرت عمر امیر المومنین دی. د نیمې شپې به بار ووتو، په کوڅو کې به ګرځېدو، بار سارا ته به ووتو چې اسې نه چې زما په دور حکومت کې چاته څه تکلیفي، نو د قیامت په ورځې به خدای ته زه څه جواب ورکړم. یو ونې لاندې یو ښځه ناسته ده، ورته درې بچي پراته دي. بچی چې اور بل دی او په کټوای پراته ده، بچی چې وجاړي دا په دې کټوای کې سمسای تاو کې څه کړ 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 غوندې आवाज وشي، ماشومان چپ شي، بیا چې څه ساعت تیر شي بیا دا چلو شي. حضرت عمر اوس لرې ولاړ دی او دا تماشه کوي. ورنږدې شو چې بوډای دا څه چل دی؟ بوډای ورته وایي ځه لار لنډوه، ځه. هغې ورته ویلې چې نه بیبي پوهی به مې. بوډای ورته وایي چې دا درې مې بچي دي او نن درېمه ورځ ده چې زم نهر یم، دا بچي مې نهر دي. ضمیر دا اجازت نه راکوي چې سوال وکم. دې کټوای کې مې کاڼي اچولي دي، خو چې دا بچي مې لوږه ډېر تنګ کي نو ورته پکې سمسی ولړګم، دا کړکړ اواز چې واوري نو خیال یې دا راشي چې مور راته څه پخی لګیا دی، نو په دې امید بیا وده شي. درېمه ورځ ده چې خپل نفس له او دې بچو له دا دوکه ورکو. حضرت عمر ورته وایي چې د دې امیر المؤمنین ته تا درخواست نه دی کړی. بوډای ورته وایي چې د دې امیر المؤمنین دی خدای تباه او برباد. زما څه کار دی چې زه به امیر المؤمنین ته درخواست ورکوم؟ ما څه کار؟ دا د امیر المؤمنین فرض دی چې راشي او مانه پوښتنه وکړي چې تا ته څه تکلیف دی. زه به امیر المؤمنین ته ورځم او درخواست به ورته کوم چې جی ما ته دا تکلیف دی. زما څه کار دی؟ اول خو لغوندې سړیتوب ځان کې پیدا کړي، لږ جرأت ځان کې پیدا کړي، لږ همت ځان کې پیدا کړي. ټوله ورځ زه دلته دې دکان کې ناست یم، دا خلک راشي جی دا پلانې کار دی، جی دا پلانې کار دی. هلکه ستا د علاقې ممبر څوک دی؟ پلانې دی. ووټ دې چاله ورکړی؟ پلاني له مې ورکړی. هغه له نه ورځي؟ وایي جی هغه له څوک ورتلی شي؟ نو ستا هغه کور وران شه چې ته پکې اوسېږي.
تا چې هغه له منډې والې او تا هغه له ووټ ورکولو ورشو د غلو ګړوبې جوړ کو په دې سر یې ورته واړوه چې ستا تاڼه نه کوي، ستا تحصیل نه کوي، ستا تکلیف نه رفع کوي، ستا مریض اسپتال ته نه بوزي، دا د منجو سنډا تا جوړ کړی څه دپاره دی؟ دا سیده که نه ده؟ تا څه دپاره کړی؟ دا بې غیرت خو په اسملای کې هم درته څه توره ونه کړه. اوړه وایي 10 روپۍ ارجان شو، 10 روپۍ ارجان شو، اوړه 10 روپۍ ارجان شو که 100 د پاسه 200 روپۍ من شو. دی که نه دی؟ خدای در باندې نور ګران کا، خدای رانیولې قوم یې که خیری. د کابل حال به تاسو سره شروع کیږي. کابل خو د ځمکې طبعي پرېږده، پرون په آسماني طبعي راغلی ده. په زرګونو خلک پکې پرون په طوفان باندې مړه شو، په زرګونو خلک، او په سوونو کورونه پکې پرون په داسې طوفان راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان ته جوړو. په سوونو کورونه د صفحه هستی نه میټاو او په زرګونو خلک د ملبو لاندې مړه پراته دي. د ځمکې عذاب پرېږده، اوس آسماني عذاب پې شروع شو. دا حال به ستا پاکستان سره کیږي. دا قوم خو د سړي زامن کیږي نه، ارانتوب له تکړه دي، شیطانت له تکړه دي، شرارت له تکړه دي، غل خوراک له تکړه دي، ډرامو له تکړه دي، په یو بل پسې ایمان پکې نشته، غیرت پکې نشته، حیا پکې نشته. دغه له تکړه دي چې یو بل سره به غوږو جنګي، ما پسې به لکیو تړي، بل پسې به لکیو تړي، بل پسې به لکیو. خدای دې توفیق درکړي. الله دې چرې د دې قوم د خولې نه ښه خبره نه وباسي. دا د ښې خبرې خلک دی نه، ښې خبرې چې څوک کوي هغې پورې هم خاندي، ښې خبرې چې کوي هغې پورې ډرامې کوي. په جماعت کې اعلان وشي، تبلیغي جماعت راغلی، اعلان وشي چې رونو یو 15 منټه کېنئ د پیغمبر حدیث به بیانېږي. هر سړی چې ګورې کېړی علي او جماعت نه بار وځي، نو واورئ او په کلاو غوږونو واورئ چې په جماعت کې اعلان وشو چې یو 2 منټه کېنئ د پیغمبر حدیث به بیانېږي، او تا کېړی واغستې او ته ووتې، نو د قیامت کته داغه حدیث اورېدو ته اوزګار نه، د قیامت په ورځ به ستا شفاعت تم پیغمبر اوزګار نه. ته ځان ته څه شی، ته یې څه؟ ته خو د غلو ډېری خوار شي. د سوونو میلیونو نه ستا جماعت ته راغلي دي، د سوونو میلیونو. تیر ورځو کې یو عرب راغی، او په انټيليجنس ډایرکټرو او تبلیغي جماعت کې 4 میاشتو لراوته. نو ما ته عربي کې وایي چې یا شیخ انټيليجنس ډایرکټر او دلته ډایرکټرانو ګوره ټول ورځ په نشترحال کې د ډمو تماشې کوي. اوس برافات چې تیر شي که خیری جشن خیبر به لګي په نشترحال کې، مبارکم شه بیا ورځي. نو ما ته وایي چې یا شیخ اسأل منك مسألة واحدة ان تعطيني وقتا قليلا. ما ورته فاسأل. ما توي ما المعنى للاسلام؟ د اسلام معنا څه ده؟ اسلام څه ته وایي؟
ما ورتل چې معنی الاسلامي اسمع الاسلام اسم للعشق والمحبة في قلب المؤمن. الاسلام عشق في قلب المؤمن. اسلام نامه د عشق او د درد او د مینې ده د مسلمان پړه کې. دا د اسلام معنا ده. ما ته وایي چې بارك الله الآن فهمت. طيب ليس معنى الاسلام سوى هذا. د دینه سوا د اسلام بل معنا نشته چې اسلام معنا ده د غمینه او د محبت د مسلمان پړه کې.